سلام. اوس هم د 11 بجو خبرونه. ولسمشر غني نن سهار د یو لوړپوړي دولتي پلاوي په مشرۍ د متحده عربي اماراتو پلازمینه ابوظبي ته په یو رسمي سفر ولاړ. ښاغلی غني به په دې سفر کې د متحده عربي اماراتو له ولیعهد او د ابوظبي له امیر شیخ محمد بن زاید آل نهیان سره وګوري او ګډه اعلامیه به هم خپره کړي. د ولسمشرۍ ماڼۍ د معلوماتو له مخې د دغو دواړو چارواکو په شتون کې به د افغانستان او متحده عربي اماراتو ترمنځ د معدن، انرژۍ، کرنې، کلتور، پوهنې او لوبو په برخو کې د همکارۍ شپږ هوکړلیکونه هم لاسلیک شي. په سیمهیزو چارو کې د سولې اجماع لپاره د ولسمشر ځانګړی استازی او د سولې عالي شورا دارالانشا مشر تېره ورځ په تهران کې د ایران له بهرنیو چارو وزیر سره وکتل. محمد جواد ظریف په افغانستان کې د سولې او ثبات پر اهمیت له ټینګار سربیره په ډاګه کړه چې د افغانستان د ټولو چارو وروستی نظر افغان ولس ورکوي او ایران هم تل افغان دولت او ملت ته د مرستو په لټه کې دی. محمد عمر داوزي هم په دې کتنه کې د افغان سولې په اړه د سیمې هیوادونو په ځانګړې توګه د ایران نقش مهم وباله او په دې برخه کې پر لا زیاتو همکاریو ټینګار وکړ. د طالبانو یو مهم قمندان د بغلان په مرکز کې له خپلو یو شمېر کسانو سره ووژل شو. د 209 شاهین قلو اردو قمندانۍ مسؤلین وایي دا قمندان چې قاري منصور نومیده تېره ورځ د پلخمري ښار په چشمه شیر سیمه کې د افغان ځواکونو په چاڼیزو عملیاتو کې وژل شوی دی. د سرچینې په ونه په دې عملیاتو کې 3 نور طالبان هم وژل شوي او د هرې ډلې یو شمېر وسلې هم د افغان ځواکونو لاسته ورغلي دي. د هلمند د څارګر ملي ادارې د پارتیزاني ګروپونو قمندان په یوې چاودنه کې ووژل شو. د هلمند والي وایي دا قمندان چې قدرت الله مجاهد نومیده تیر ماښام د لښکرګاه ښار په تور ټانک سیمه کې د هغه په موټر کې د ځای پر ځای شوي ماین د چاودنې له امله وژل شوی دی. ویل کېږي په دې پیښه کې 3 نور سرتیري هم ټپیان شوي او مسؤلیت هم طالبانو پر غاړه اخیستی دی. د دې سره سم د کندهار د عامه ساتنې د قطعې قمندان حاجي زمری او 3 نور کسان په یوې چاودنه کې ووژل شول. دغه پیښه تېره ورځ د ارغنداب ولسوالۍ په ګل کلاچي سیمه کې د یو باغ مخې ته د ځای پر ځای شوي ماین د چاودنې له امله رامنځته شوې ده. د کندهار امنیه قمندان تادین خان زیاتوي په وژل شویو کسانو کې یو بل پوځي او یو قومي مشر هم شامل دی. او 22 طالبان د ارزګان په مرکز کې د څارګر ملي ادارې په مخیزو عملیاتو کې ووژل شول. د څارګر ملي ادارې د خبرپاڼې له مخې په دې عملیاتو کې چې د ټرینکوټ ښار په شاوخوا سیمو کې د طالبانو د سرې قطعې د یو قمندان چې ملا امین الله نومیږي پر پټنځای ترسره شوي د هرې ډلې یو بل غړی هم نیول شوی دی. ویل کېږي په دې لړ کې 50 کیلوګرامه چاودونکي توکي، یو شمېر وسلې او نور تجهیزات هم د افغان ځواکونو لاسته ورغلي دي. دا تر دې مهاله وروستي خبرونه. پاتې ورځ مو نیکمرغه.